سلامونه و احترامات مو منئ، ښه راغلاست. دا هم د نن ورځې مهم خبرونه. طالبانو په دوحه کې د اندونیزیا له سفیر سره د بین الافغاني مذاکراتو پر روان بهیر خبرې کړې دي. نیمروز کې په قرارګاه د برید له کبله ګڼو دولتي عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د ملکي افغانانو په وژلو کې ښکېلو 9 استرالیایي عسکرو ځانوژنه کړې. د کابل ادارې د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر یو ځل بیا طالبان د جګړو په شدت تورن کړي دي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي ډاکټر غني د داعش مهم غړي ISI ته په رشوت کې خوشي کوي. پاکستان د کورونا له امله د ټولو تعلیمي ادارو د تړلو پریکړه کړې. ترکیه وایي له روسیې څخه د توغندیز سیستم پیرلو په اړه د امریکا نظر ته اړتیا نه لري. د اسرائیلو لومړي وزیر په پټه سعودي عربستان ته سفر کړی دی. امریکا کې پر یوې کلیسا برید کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د خبرونو پای.